یو دلته دا مازغی باد کړي وو باندې زما ولید زه ولاړم او داسې مې وکړم مال خدای پاک په وایي زوی دې داسې چې تل منظم نه کوي. مزدوري ادارې چارواکو او امریکایي اشغالګرو په دغه کور کې او دې ته څیرمه څو نورو کورونو کې وحشت ترسره کړی و. راځو د همدغه کور مشر حاجي صاحب سره په دې اړه باندې مرکه لرو او له هغه به یې پخپله واورو. زه او دوه مې زمن وو، یو بل زموږ هغه و د دوست و، دا کته په د کوز کلي کې میلمانه و، زه د ورور میلمه وم، دا دوه سي وو، دا د هغه میلمانه و، د بل نفر. تیارې په هغه باندې تاویدې، په دا شنک باندې را تاویدې. ما له ورسي سر د باندې ویوست، مال والا تیارې تاویږي زوی لوی کې نن شپه خدای خیر کړي. زه د باندې راووتم چې وینم دغه زوی مې سیده دا یو معلم و، د خوست په د ښوونځي کې دلته فارغ شوی و، په دغه کال باندې فارغ شوی و. چې له هغه ځایه زه چې یو زه ومه، یو د ما زوی و، یو مخکې راغلی و، او یو د ما دوست و، د عزیز الله زوی و، د څوری دی هغه اختر نومېده. دا دواړه په یو موټر سایکل راغله، زه په بل موټر سایکل رالم. کور چې راورسېدو تیاره راغله، له موږ نه مخکې راله، د غره بیخ خیال ته د کنستا په حال کې و. موږ دروازه یې را خلاصه کړه، دا دوه راغلو دلته دغه مېهمانخانې ته دلته، او زه ولاړم کور ته. داسې ګانټه به وه یا به نیمه ګانټه وه چې غړز وار جګ شو، غړز وار چې جګ شو نو دا یو زوی مې ویلې وایي لکه چې راغله. ما راځي موږ څه کوي، موږ څه ګناه کړې ده چې راځي راغله موږ څه کوي. زتین راننوت، کل په دې دروازې مات کړی و، کلات راننوت، کلات چې راننوتل سخړله راغله. په دا کوټو کې د څلور کوټې په دا کوټو کې تقسیم شو. امریکایان چې وو دا په دا زینه د برنډه کې ولاړ و، دا نور په دا کوټو کې تقسیم شو. اول د ما کوټې ته چې راغله اته ویل لا پورته سه، لاس پورته کړ، لاس پورته کړ، تلاشي وکړه، وای لاسونه دې پورته کړ. دا بل زوی مې چې نصرت نومېده، دغه یې پورته کړ، لاسونه یې پورته کړ، تلاشي وکړه، وای لاسونه پورته کړي، د باندې دا د لیزت راوځي. د لیزت چې راووتو اته زه دلې ودرولم، دغه نصرت یې د باندې وایست. بل دا د رتله په نامه چې دا دغه تر ټولو مشر و، دغه واده مسته یو وړکۍ لور یې اوس پیدا شوې ده، دا 4 میاشتې کېږي. نو په دغه صحنه کې زتي دغه هلک له ما وایست ورې نه ایستی، ورې دغه امام د په امام کې نڅري، بعد هغه یې هغه هم را ایستلی ده، دغه یې هم را ایستلی، بل دلیز ده دغه کې درولي دي. اتې مخابره ور وکړه د مستقیم په نامه باندې، وای مستقیمه ویل دا کور خو چې دا هېڅ شی مو نه دي پیدا کړي، نه کوم اثار شته د طالب، نه دا خلک په دغه رقم دي، او نه کوم شی پیدا کړی ده، هېڅ کوم اثار نشته کې، کوم شی موږ نه ده پیدا کړی. ډېر غریب ډېر مسکین کور ده. له هغې خوا یې بېرته په مخابره کې ورته ویل دغو خبرو پسې مه ګرځه، کار یې ورخلاص کړه، بیخکي کار ورخلاص کړه. بعد هغه زتي ننوتل، هغه بل دلیزې ته هغه دوه چې وو هغه یې ورې شهیدان کړل. د هغه ځایه چې راووتل، بیا یې تلیفون ور وکړو، وایي 4 نفره خو په رس وو، د ما د کور یې 3 زمن او یو د ما دوست و، میلمه راغلی و، یو هغه و، هغه دواړه په دغه کوټه کې وو. ځینې معلوم دي نه دا دغه میلمانه هغه د کارتوس هغه د نښانه ده وینې، او هغه دا د ما د زوی ده، یو په دغه ځای کې یو په دغه ځای. نو بعد هغې ورته ویلې وایي دا 5 نفر څرنګه وویل دا 5 نفر پرېږدی. اتې د باندې راووتل، ما ته ویل ته څه نومېږې؟ ما زه عبدالله نومېږم. اتې پسې راووتل، 2 موټرې وې، هغه ته یې ور واچاوه، 2 دانې موټر سایکلې وې، یو د ما و 70 وسم شته، او یو مې د زوی وې، هغه ته یې ور واچاوه. اتې پسې راووتل،
موږ چې موږ خو علم ژوندي بولي دي، اوس څه ګناه هم کړې ده، ګناه راوښیه. موږ چې راووتو زه دې خواته او دې خواته ګورم چې اوس به راځي هلکان، اوس به راځي. موږ بیخي نه یې پرې خبر شوي چې دوی ویستلي دي، نه یې هغو اخ کړی ده، نه د ټک غږ اورېدلی ده. یو دلته و دا مازغې باد کړي وو باندې زما ولیده، زه ولاړم اودس مې وکړم. خدای پاک به وایي چې زوی دې داسې شو چې ته لمونځ هم نه کوې. اوس څه ګناه هم کړې ده، خدای دې خانه پسې خرابه کړه، دې خدای قهر و غضب در باندې نازله کړي، ګناه راوښیه. نن یې غږ وکړو وایي رتله او نصرت هم شهیدان کړي دي. یوه ګناه خو راوښیه او وحشي ځنګلي، د خدای په قهر باندې ککړ سي، د خدای غضب درته وکړي چې یوه ګناه وایي، یو شی وایي. قسم زه په بطاعتو درته خورمه چې یو له تویه ماسې وه، یو له خیراته ماسې وه، چې طالب دې ما کور ته راغلی ده، قسم دکه راغلی. ما به دا ویلې مال بیا به چاپه ولویږي، بیا به داسې شي، بیا به داسې شي، بیا به داسې شي. زمن مې پسې دغسې یو معلمو، دوه دوکاندارانو، ټوله دنیا لیدل ورور، مګر همداسې وحشت یې را سره وکړي چې نور نه بل زوی زه نه لرم. دغه درې زمن مې خلاص، نور نیما مې راس شو. هر ماښام زه کور ته راځم، زه مې ګور وینم، لمسی مې وینم. یو خدای ما ویني. دا لمسی ما اوس دغه ځای باندې راووځم، دا ښه سیاسري دي باندې مه وځه، تا به م وویلې. زه په دې کلي کې ما زمن خدای او قرآن چې چاته یې تاوان نه در رسولی. دا ټول کلی دې وښیي چې دی یا ضرریان وو، یا بل شی وو، یا بل شی وو، یا بل شی وو. قسم ورځ تېره شوه، تاسو وروسته چارواکو ته ورغلی، ولایت ته آن ځینې خلک کابل ته هم لاړل. دولتي چارواکو تاسو ته څه ځواب درکړی؟ دا پیښه ولې ترسره شوه؟ دا ټولې دنیا ته ثابت شوه چې دا غلامان دي، دا کفار دي. که کفار نه وای، غیر موجبه، غیر هغه ولې د ما زمن وزل. ګناه خو راوښیه، یوه ګناه خو راوښیه چې دا هغه د عسکر درته ویلې چې اوس دا بې ګناه ده. په دغه کې کومه ګناه نشته، هېڅ حصار د یوه شي هم نشته، نه سلاس ده، نه خسته، نه بس. د هغې خوا یې بېرته ورته ویلې، ویل دا هغه ده، ویل کار یې یو دم ور خلاص کړه. بیا یې ورته ویلې وایي 4 نفره دي، 4 نفره له بینه یوړو، 5 نفر سره م وایي دا 5 پرېږدئ. ښه ولې؟ بیا یې ورې تللي وو، دا مسیاران تللي وو کابل ګردیز ته، د ګردیز بیا کابل تللي وو، بیا یې ها تللی وو. دا وایي د خوست نه دا تیارې را پورته سوي وي، په هغه کې کته سوي وي، په څه یې بولي، په خرنه کې. له خرن دغه عسکر ماسکر یې دغه سپي را پورته کړي وو، د هغه ځای راغلي وو دلته. اته یې ورته ویلي وو ستانک ځای ده. زه خپله نه یم تللی، خو د دوی له مسیارانو له خوا هغه ویلي وایي دلته موږ کار نه ده، دا ټول د امریکایانو کار ده، دا سپر 1 او سپر 2 بولي، که د ضربتیان بولي، دغه دی، دغه حکومت کار نه پرې باندې لري، داسې ده او داسې ده. دا هسې ولاړ ویل دا له خوست را په وسوي وي دا تیارې.